اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې اشرف د خپلې کورنۍ سره د کنډو کلي ته راغی، خو دا ورته معلومه نه ده چې ملک غني د څه لپاره راغوښتی. اوس به دا واورو چې نیاز بیبي او پرخه د الماس سره ولې په لانجه دي. اسی نیازی دا خبره مې واوره مرګړې غوږ دی دی چې د ملک غني دیره د خدای پاک ټول عمر دپاره آباده لري. نیازی مزې دی پکې مزې. د څه شي مزې پکې دي؟ و که نه د ښه شي زه هم دا خبره کومه. وایم د څه شي مزې پکې دي؟ موږ نه خو د کور کې زړونه ایستلي دي. ته چې له کوره وځې زموږ په زړه کې څه اندېښنې شي چې خدایه پاکه داسې ځای ته لاړو چې هلته څوک هېڅ پام نه کوي، دا کورونا خوره نه شي. لږه په قلاره ګړېږه هېڅ هم نه کېږي. ولې پلاره دا به درته زه ووایم چې ولې تا بیا ما خو که راوړاندې کړه. لرې شه لرې شه ګنې اوس درته ټنګ درکړمه. ستاسو په ما باندې خوراکونه نه دي پیرزو ښه. وا پلاره خوراک به څه کې چې ژوند دې په خطر کې وي او بیا هلته ته خورې څه شی؟ روژه ماتی خو کور کې کې. تاسو څه خبر هستئ؟ د ملک غني دیره د ملک غني دیره ده ښه. ملک دی ملک د تراو نه وروسته چای راوړي چای او د چای سره د خدای نعمتونه ټول ورسره وي چې ژبه درته یاد کړمه. نو یوازې هغه خورما چې ته وګورې دومره خورما. نو ته د خوراکونو دپاره هلته ځې؟ کور کې وی چې ته راوته ځمه او مقصد د خوراکونه دي. عجیبه سړی نور به رانه قدم هم وانخلې. اخله نیازی دا خبرې دې چېرته یې زده کړې دي ها؟ قدم به هم رانه وانخلې. خو ښه ویمه که نه یا به احتیاط کې او یا به ته راوله نه ځې. مور مې رښتیا وایي پلاره، تګ راتګ دواړو سره به لاسونه وینځې که نه نو بیا موږ مجبور یو چې تا نه ځان بیل کړو. خدای مکه دا ناروغي په زوره کور ته رانه وړې. مه یاریږئ ښه چې زه ورځم زه ولې نه یاریږم. ویمه ګورې ښه خبرې ته غوږ ونیسئ. غوږ دې دی وادې اورېده چې نه کورونا شته نه مرونا شته. دا هسې خبرې دي هسې. څنګه نشته؟ د حسن خان ځوان زوی مړ نه که؟ په خپله هغه د حسن خان ښځه ناجوړه نه وه؟ د حسن خان د زوی پوره راغلې وه ښه. په کورونا باندې مه توانوئ او دې خبرې ته هوا ورکوئ، په خلکو باندې ډار کېنوئ. زه نه ډارېږم ښه. وا پلاره ته ولې ضد کې؟ د خدای خاطر وکړه احتیاط وکړه احتیاط. مه ځه ځمه وګوره مزه ستا به دې کې څه کار دی؟ هغه خوراکونه چې د ملک په دیره کې دي هغه زموږ په کور کې څه شته؟ وګوره پخوا به په روژه کې څنګه خرابومه، اوس چې هلته ځمه په دې څو شپو کې مې په رنګ کې سرخي راغلې ده. سرخي خسر دادا اوس راته ووایه که نه چې موږ د څه لپاره غوښتي یو؟ اوس یې درته وایم اندېښنه مه کوه. هی اندېښنه به ولې نه کومه چې زه د بچو سره راوغوښتم نو خامخا خبره شته دی. نور بیبي خو دا فکر کوو چې ګوندې په مورې څه چل شوی، خو شکر دی چې د هغې اندېښنه غلطه وه. خو اوس زما اندېښنه لرې که په تلیفون دې راته ونه ویلې او اوس هم راته نه وایې. اشرفه اوس یې درته وایم او په تلیفون مې درته ځکه نه ویل چې دا د تلیفون خبره نه وه. ته ما د دې دپاره راغوښتی چې زموږ کلي کې د غر کیندنې کار پیلېږي، هغه کانونه په قرارداد ورکوي. نو ما ته راوغوښتې تر څو د غر کیندنې قرارداد واخلې. ښه د غر کیندنې قرارداد؟ خسر دادا ما خو کله دا کارونه نه دي کړي او دا قرارداد په خپله ولې نه اخلې؟ زه یې ځکه نه اخلم چې شورا ما سره په چپه ده. زما د نوم نه کرکه کوي کرکه. نو اوس مې ته رامخې ته کړې قرارداد به ستا په نوم وي او کار به د دواړو په شریکه وي. په بل چا مې باور نه شو کولی. ما ویل ته مې د کور سړی نو ځکه مې راوغوښتې. بس خسر دادا بېغمه اوسه. کار به کله پیلوو خسر دادا؟ پیلول یې داسې اسانه نه دي. ته به ورځې شورا ته د
د فرید نه به د قرارداد فورمې راخلي هغه به ډکه بیا به یې بېرته شورا ته سپاري ښه لکه سم دفتري کار دی هو هله نو اوس لاړ شه فورمې راواخله خو سرداده ما ته به فرید فورمې راکړي هسې نه چې د ولایت نه تر دې ځایه پورې زما راتګ عبس شي لرې شه دا زما لمبر دی دا لمبر نه دی زما لمبر دی دا زما لمبر دی زما لمبر دی اخواشه دې دی نه زما لمبر یا وړو لږ غلی شئ د سر ماغزم راته وخوړه د کور کار ته مې لږه پرېږدئ هی خدایه دا څنګه واړه دي خپل کار کوه ځه د تا سره لوبې نه کومه مې کوه مې کوه ده زه په خپله لوبې کومه بدرۍ دا بیا دې څه کشه کشه شروع کړي دي د خدای نیکبختې سار رئیس ته دې شروع کړې ده کله یو ځای جارو کې او کله بل ځای جارو کې همدا کشه ټکه خوب یې دنه ونه کو یو خوا ماشومان شور کوي او بل خوا دا ستا جارو دغه دی زما جارو خلاصه شوه رښتیا ته داسې وکړه دغه خلطه کې مې ګن اچولی دی دا لږ د باندې وباسه ما ولې په عذاب یې خو هغه ماشومانو له غږ که که نه هغوی بیا ویسي دومره ګن خو نه دی چې په ما یې وړي ښه دې ولیدم چې ستړی ستومانه رالم غواله مې واښه وکړو پوهېږم چې ستړی خو د سلی پلاره تا ته زموږ ماشومان نه دی معلوم که دا ګن مې ورکه دا به یې بې ځایه غورځولی ولې راته پردی لانجې کور ته راوړې یو خو تا ته د خپل اولادونه دومره سپک ښکاري نو باور ور باندې پیدا که باور وسیلې فرمانه دواړه راشئ څه پلاره موږ دلته لوبې کوو وایم لوبې پرېږدئ دلته راشئ دا مورم ګن ټول کړی دی دا د باندې وغورځوئ پلاره ګن به زه وغورځومه دې ته یې مه ورکوه ښه دې ته یې مه ورکوه دا ته وړی شي دواړه یې وړو وایم دواړه یې ویسئ تاسو د خدای دومره تکړه کې چې دواړه یې ویسئ هلئ شابسې ویسئ یله فرمانه د پلاستیک دا یو سر ته ونیسه او د اپل به یې زه ونیسم سمه ده راځه نو راوایخله ولې سلی پلاره ګن خو د ماشومانو ته ورکه چې چېرته بې ځایه یې ونه غورځئ ملک صاحب خلکو ته خو دې فکر وکړه نه چې ټولو ستا دې خبرو ته غوږونه نیولي وو او ستا خبرې د زړه په غوږونو اورېدلې مطلب ښه اورېدې به یې څنګه نه آخر خبرې د چا وي او زما خبرې خو ټول کلي ته معلومې دي چې د کاڼي کرښې دي کرښې بس ملک صاحب اوس له خیره سره ستا د ملکۍ خبره یو څه یقیني کېږي خلک به دې ټول په ملاتړ کې ودرېږي له خیره خو چې یو بل کار وکړي نو څه وکړم مطلب ښه په دې خلکو باندې لږه خرچه کول پکار دي له نوره خرچم په دا چایم څومره خرچه وکړه وچه مېوه پکې وه خرما پکې وي هر څه پکې وه دا خو به ډېره سخته شي مطلب ښه ملک صاحب سخته نه ده په ټولو خرچه مه کوه که نه دې ته راوته چې څوک راځي او لږ پکې داسې مشران دي هغوی ته داسې یو څه ډالۍ مالۍ ورکړه ښکاره ورته وایه چې دا د روژې په مناسبت ما خیرات کړی دی نورو خو نو بیا هغوی هم دومره بې سترګو نه دي پوهېږي ستا په هکله به خامخا په کلي کې څه وایي هغه د چا خبره خلکو ته به وایي چې د ملک صاحب په ځای کې هم خرما ده او هم ثواب دغه شان به نور خلک هم رامات شي تا ته خو د دې کلي خلک ښه معلوم دي چې غریب دي زه وایم چې د غریبۍ نه یې ګټه واخله چې یو خوا بېکاري شي او بله خوا د دې کرونا ویره نو خلک مجبور دي چې ستا هره خبره ومني ځکه چې ټول خواران په کورونو ناست دي او ګوره ملک صاحب په دې باندې دومره ډېرې پیسې نه راځي مطلب ښه چې بلکۍ ته پکې لاره وارېږي د پیسو پروا نه کوم د ډالۍ غم به سره هم دا اوس نه وکړم که خیر وي څوک به پسې ولېږم او ښه شیان به راوړي ملک صاحب هسې ما ویل چې د اختر مخه ده دا خلک به هسې هم ځانونو ته جامې کوي که ته ورته د جامو رخ ورکړې ډېر به خوشحاله شي او زه به درته خلک په ګوته کړم چې چا ته جوړه ورکړي
د خدیجې پلاره دا خبره تر اوسه معلومه نه شوه چې پلار مې موږ ولې غوښتي یو. ای نور بیبي اندېښنه مه کوه، خبره د ګټې ده د ګټې، او دا ګټه په بل چا نه وه پیرزو. نو ځکه خسر دادا ما پسې زنګ ووهه او زه یې راوغوښتلم. نو دا کومه د ګټې خبره ده؟ اوس خو ماته ووایه که نه. خبره دا ده چې د کنډو کلي شورا په غره کې کانکیندنه کوي او دا کانکیندنه په قرارداد ورکوي. نو خسر دادا وویل چې دا قرارداد مونږ واخلو. خسر دادا خو د شورا سره وران دی، دا خو درته معلومه ده. نو په دې خاطر یې زه راوغوښتم چې قرارداد زما په نوم واخلي، بیا به هم ګټه او تاوان سره نیم وي. ښه نو دا خبره ده؟ هو همدا خبره ده. خو د خدیجې پلاره دا کار نو ته کله کولی شي؟ ای سره وخت دی، زه خو وایم راځه چې ځو بیرته به لاړ شو، دې کار نه تیر شه. هی څنګه تیر شم؟ ستا لکه چې په ما ګټه نه ده پیرزو. نور بیبي اوس وخت راغلی وخت چې موږ له خیره سره ګټه وکړو او ته راته وایې چې بیرته کور ته لاړ شو؟ نه 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 داسې نشي کیدی. ګوره د خدیجې پلاره زد مه کوه، زه ځکه درته وایم چې ته دا کار نشي کولی او بیا دا قرارداد به یوازې تاله درکوي. فکر نه کوم دې کې به ډېر خلک وي. خود به یې ماله راکوي؟ ولې؟ فکر نه کومه دې کې به ډېر خلک وي. څنګه چې ته مې پلار راغوښتی یې داسې به ډېر خلک راځي. ډېر خلک به راشي خو موږ به د پیسو نه کار اخلو، پیسو نه. او خسر دادا سره پیسې ښه ډېرې دي. ما ته شورا معلومه ده ټول پکې داسې خلک دي چې نه رشوت اخلي او نه یې ورکوي. دا خو ته وایې، هغه دې نه دي اورېدلي؟ وایي چې هر ممیز پسې یو ډکی وي. بس نن سبا رشوت هم همداسې دی، خو څوک لږې غواړي او څوک ډېرې. بس ګورو به چې زه د شورا خلک په څومره راضي کوم. شبانې و شبانې چیرته یې؟ دا بد پلاره دا یمه، څنګه کور ته د ننوتو سره دې غږ وکړو؟ دغه دڼې مې لږه راښکولې وه، ما ویل چې د خیره سره دا بېګا ته چکنیکه زړه مې ورته شوی، یو دانه نیم مرچک هم پکې واچوه. ای ستاسو دغه ویمه دا چا راته په سر باندې دا دومره ګند راوغورځو، پرېږدم هم نه ګورم به د سره چې زه یې وارې ته روزم. ولې دا بد پلاره څه وشو؟ دا وګوره چې ګند یې راته په سر راوغورځو. ته صبر چې دا څوک وو؟ د نورلا بچي. پرېږدم هم نه صبر وکړئ ښه، دا دی درپسې درغلمه. دا بد پلاره څه کې صبر وکړه. ورپسې ورځمه، ته دا وګوره دا کار د دی د کولو دی. دا زما کور ورته ډېران ښکاري چې دی دا ګندونه دلته راغورځوي. اوس به زما او د نورلا د پلار ایمان معلوم شي. لږ صبر وکړه، ستا صورت دې په ځای که، ځان دې پاک که، بیا به په قلاره پسې ورشي. او دا څه معلومه ده چې د نورالله بچي وو که نه؟ ولې نه وو؟ ما په دې خپلو سترګو وکته چې منډې هغه یې والې، په دې کوڅه کې نور څوک نه وو. خو شبانې د پرېښودو والا یې نه یم. اله ته منډه لږې اوبه راوړه چې دا د جامو کوم ځای مې ناولی شوی چې دا وینځمه چې دا د څه شي ګند و. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې په دې هکله له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020 33 10 55 020 شپږ شپېته 33 10 55.